نننۍ سفر مې د رحمان بابا مسافربري ترانسپورټي شرکت کې دی. نو د کندهار، کابل، کندهار، هرات، کندهار، نیمروز په ټول افغانستان کې رحمان بابا شرکت ډېر پرمخ دی ماشاءالله. څو موټران لري په مجموع کې د مکمل موټر؟ بله تقریبا 180 موټره 170 موټره داسې شاوخوا لرو رحمان بابا شرکت کې ثبت. که د هغه اضافه کېږي نه که اضافه کولی اضافه پورته تللی هم نشو که ولاړ شو بیا جی پي اس حالت کښې بسته د وزارت لخوا څخه موږ ته زنګ ول کېږي موټر بیا درول کېږي د یوې میاشتې لپاره. انشاءالله لاره اوس ډېره جوړه شوې ده. پخوا په پرتله نو پخوا چې موږ به تګ او راتګ کوي تقریبا 14 ساعته 15 ساعته به لاره وه. نو موږ ټول مسافر په دغه رحمان بابا شرکت کې لیږو. قدرمنو لیدونکو، میده میده باران شروع دی، ډېر ښه خوند کوي. سلامونه، د منیر ویژن یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله ده چې جوړ ورو خوښ خوشحاله به یاست. قدرمنو لیدونکو، د دغه اډې څخه د کابل، غزني، زابل او د کندهار یو شمېر ولسوالیو ته د دغه ځای څخه سفر شروع کېږي. نو قدرمنو لیدونکو، دا چې زه په دغه اډه کې ولاړ یم، نن غواړم کابل ته د یو ضروري کار دپاره سفر وکړم. دا چې سفر لرم، د سفر په جریان کې به د کابل او کندهار لویه لاره هم په تاسو باندې ووینم او د هغه تر څنګ د هغه سړک دوهم فاز هم شروع کېږي. نو قدرمنو لیدونکو، نننۍ سفر مې د رحمان بابا مسافربري ترانسپورټي شرکت کې دی. دا چې د دوی صفتونه ما ډېر اورېدلي وه او واقعا زه وار دوه وارې سفر مې هم پکښې کړی دی. ډېر فوقالعاده با تجربه استادان لري او د هغه تر څنګ ښه وي آی پي او سټنډرډ بسونه دي. په دغه بس کې به سفر کوو د خیره سره. د دې رحمان بابا ترانسپورټي شرکت خدمات به راسره وګورئ چې دوی کم خدمات لري او د هغه تر څنګ به د کابل د لوی لارې سړک هم راسره ووینئ چې سړک کارونه در کومه ځای خلاص شوي دي. ویډیو در پای راسره وګورئ. د رحمان بابا ترانسپورټي شرکت د نماینده سره به هم خبرې وکړو چې هغه د دې نمایندګۍ په اړه معلومات راکړي. تاسو راسره اوسئ. رالو د رحمان بابا مسافربري شرکت نمایندګۍ ته. دا د نن نمایندګي ده. د نماینده سره به خبرې وکړو، د رحمان بابا ترانسپورټي شرکت په اړه به معلومات راکړي چې څه خدمات لري. جوړ په خیر محترم. خیر یاست وروره، خیراتي قراري ده. جوړ ورغه شپې ورځې په خیر دي، ژوندی اوسې. اول خو لیدونکو ته خپل نوم ور وښیئ. زما نوم معلم صاحب دی، د رحمان بابا د نمایندګۍ د کابل او کندهار د سر مسؤل یم. مسؤلیت چې ټوله ستاسو په غاړه دی؟ و کندهار کابل دی، مسؤلیت زما په غاړه دی. د کندهار کابل مسؤلیت ستا په غاړه دی. رحمان بابا مسافربري شرکت خو نو ما ته معلوم دی. ما لیدونکو ته وویله چې ما څو ځله پکښې سفر کړی دی. ډېر ارامه مستریح سفر لري. خدمات ته څه وخت را شروع کړل؟ زموږ د خدماتو تقریبا 20 کاله، تقریبا شاوخوا 25 کاله 22 کاله داسې خدمات موږ شروع کړي دي. خو الحمدلله اوس د ډېره حده پورې زموږ خدمات ډېر پرمخ دي. په ټول افغانستان کې رحمان بابا شرکت ډېر پرمخ دی ماشاءالله. څو موټران لري په مجموع کې د مکمل موټر؟ بله تقریبا 180 موټره 170 موټره داسې شاوخوا لرو رحمان بابا شرکت کې ثبت. ښه ثبت و ثبت 180 موټره دي. و تقریبا 180 170. کندهار تر څنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کومو ولایتونو کې فعالیت لري؟ په د کندهار پر څنګ نو د کندهار، کابل، کندهار، هرات، کندهار، نیمروز، کابل، هرات، کابل، نیمروز، فراه، نیمروز، فراه، هرات، فراه، هلمند، کابل، همدغه ولایتو ته سفرونه لرو. شمالي ولایتونو ته مو لړۍ پیل کړې ده؟ په پلان کې لرو. په لنډ وخت کې انشاءالله مزار شریف او کابل او تخار او بدخشان او دغه ولایتو ته دغه لرو چې په لنډ وخت کې را پیل کړو د خیره. د هغه تر څنګ استادان مو څونه سابقه لري په موټروانۍ کې؟
استادان تقریبا موږ سره سابقه لري 20 کلنه 22 کلنه 25 کلنه تجربه لري سابقه را دې لارې پاخه استادان پاخه استادان د ډیر وخت با تجربه با اخلاق استادان دي د مشتریانو سره څنګه یاست دا چې لاره مخکې خرابه وه اوس سمه سوې ده د دوی په وینا سره دلته راځي ټکټونه مو ارزانه کړي دي ګران کړي مو دي ډیر تخفیف ورسره کوو ټکټان هم ارزانه سوي دي د مخکې مخکې چې خامې وې ټکټان 1200 1200 نیم سوه داسې وه اوس د ترانسپورټ د خوا څخه موږ ته لایحه راکول سوې ده 1040 افغانۍ خو بیا موږ د مشتریانو سره ډیر تخفیف کوو پر هغه سربیره ډیر تخفیف ورسره کوو مشتریان نه خوابدي کوو د دې اقتصادي حالاتو څخه په کتو سره دې حالاتو په کتو سره ډیر رعایت ورسره کوو ډیره بس مرات ورسره کوو او اوس د خیره سره اوس په سفر هم ولرو انشاءالله ځو د خیره سره د کابل پر خوا باندې په کوم موټر کې به موږ لاړ شو انشاءالله په دغه وی آی پي موټر کې پر لمبر ولاړ دی شراب استاد انشاءالله پر لمبر دی ستاسو سفر به د شراب استاد سره انشاءالله وی آی پي موټر خبره دې وکړه وی آی پي موټران څه معنا څه مطلب لري لیدونکي ته به داسې وایي چې وی آی پي موټران معنا چې هغه یوې خواته دوې چوکۍ یوې خواته یوه چوکۍ چې ټو بای وان ورته وایي ډېر راحته ډېر اسوده ډېر پیسې سنبال په هر دغه څخه ښه موټران یې ښه بچي هم پکې شته بالښتان هم پکې ایښي دي لیدونکو زه خو پکې تللی یم بیا به یې راسره ووینئ ښه ارام سفر کولی شي چې مثلا هلته بیده شئ و راکښېنئ و رستورانټونه اعلی درجه رستورانټونه جوړ شوي دي هلته به ورکاټېږي د دمې دپاره ډېره مننه حاجي معلم صاحب ژوندی اوسه خیر اوسه ښایسته سفر ولرئ ډېره زیاته مننه زه د خیر سره مخ د کابل په خوا سفر د ادامه ورکوو د رحمان بابا ترانسپورټي شرکت کې یم ماشاءالله ډېر ښه مستری سفر مو درته اماله پیل کړی دي الله جون په خیر خوشحالي سره کابل ته ورسېږي د خیره تاسو لار راسره وګورئ اوس لاره ډېره سي سوې ده خو سړک ډېر کمباره دی انشاءالله دوام پاس سړک هم جوړېږي د غزې څخه هاخوا ته دوی وایي چې سړک د طرفه سوی دی هغه سړک هم د خیر سره شته راورسېدلو د زابل ولایت کلات ښار ته قدرمنو لیدونکو په کلات ښار کې به همدلته ډوډۍ خورو منځونه به کوو او د هغه دمې څخه به وروسته بیرته خپل سفر ته ادامه ورکوو تاسو راسره اوسئ قدرمنو لیدونکو راوختلو موټر ته ډوډۍ مو وخوړله لمونځونه مو وکړله سپاریان هم ازل کیاست یو څو پوښتنې به د استاد څخه وکړو بیا به د خیر سره خپل سفر ته ادامه ورکړو استاد محترم جوړ په خیر ژوندی اوسئ خیر اوسئ استاد محترم اول دې خپل نوم رعایت کړه زما نوم شرف الدین شرافت شرافت صاحب څونه وخت کېږي چې موټرواني کوې دا غټ بس ته
تقریبا 14-15 کاله کېږي. 15 کاله. څو کلن یې ته خپله؟ زه خپله تقریبا 40 یو 40 کاله. استاد محترم دا مسیر څنګه دی؟ اوس خو سړکان هم جوړ شوي دي او ساعتونه هم خلک وایي چې مخکې په 10 ساعته 12 ساعته خلک رسېدل، اوس تقریبا 6 ساعته 2 ساعته باندې رسېږي. اوس خو ماشاءالله سړک ډېر جوړ شوی دی، ډېر حده پورې سړک جوړ شوی دی. پخوا سړک ډېر خراب و، لاره خراب و، امنیت نه و. اوس سړک ډېر ښه جوړ شوی دی. نو اوس د ورځې د خوا څخه موږ 2 ساعته و نیم ساعته کې، د شپې د خوا څخه په 8 ساعته کې، په 6 ساعته کې ځان رسوو. چې د شپې د خوا لاره څه رش شی نه وي او د ورځې د خوا څه رش ډېر وي. نو اوس لاره ډېره جوړه شوې ده. په 2 ساعته د کابل څخه د کندهار پورې ځان رسوو. په څو سپیډ کې ځئ؟ تا مخکې یو خبر هم وکړله چې د ترانسپورټ لخوا زموږ موټران کوي. اوس خو موټران د وزارت لخوا څخه په 100 باندې کوي دي. بیا په دې کې د جی پی ایس آله بس د 100 پورته موږ رفتار نشو کولی. کوم قانوني رفتار چې د حکومت لخوا څخه موږ تعین شوی پر هغه رفتار موږ زو راځو. که د هغه اضافه کېږي نه، که اضافه کولی نه؟ اضافه پورته تللی نشو که ولاړ شو بیا جی پی ایس آله پکښې بسته د وزارت لخوا څخه موږ ته زنګ ورکېږي، موټر بیا درول کېږي د یوې میاشتې لپاره. ښه. او اکثره استادان د سپاریانو سره د ډېر مثلا ځینې سپاریان یوه خوښ وکړي، بل خوښ وکړي، بله خوښ وکړي. استاد ډېر نه په څنګه کې داسې یو تجربه راسره شریکه کولی شې چې یو درته ویلي چې بادوان مثال کښته کړه یا مثلا ایسي بنده کړه، یو وایي چالان یې کړه. ورځ وایي، یو وایي چې ایسي چالانه کړه، ایسي چالانه یې، بل وایي چې بادوان پورته کړه. چې ایسي چالانه یې بادوان نه پورته کېږي، او که بادوان کښته کړې بیا ایسي چالانه کې، دواړه په یوه ځای کې کار نه کوي. نو دا خو دا ډېر مسافر شته د هر یوه نظر غوښتنه، خو بیا موږ دا یې په نظر باندې ځو. موږ داسې نه کوو چې د هغه نظر غوښتنه کوو، موږ داسې نه یو چې دوی په نظر باندې هغه کار کوي. اکثره کسان استادان د ځینو هوټلو د خوا ورته ویل کېږي چې موږ تاسو ته ډوډۍ دغه البته کالي درکوو، پیسې درکوو، حتی کریډیټ کارډونه درکوو. شته داسې هوټلان پر لارې ډېر شته. هغه هوټلونه چې هغه خلک موټروانان جوړي یا مسافر ولي یا مسافر، موږ د هغو مسافر ته ولي چې زموږ شرکت هم خپل دی، موټر هم خپل دی. بیا موږ ته د خپل رئیس لخوا څخه ویل شوي چې هغه هوټل ته به نه درېږي چې تاسو ته امتیاز درکوي. موږ هغه هوټلو ته نه درېږو، موږ د مسافرو خوښ هغه هوټل دی. ښه. بل څه وخت درېږو؟ چیرې سټینډ اپ یا ولاړه کوو هلته؟ چې اوس حرکت وکړو د پیغام بیا خو د مازدیګر لمانځه ته د خیره سره یو جومات یې لمانځه ته درېږو. په څونه وخت کې به کابل ته ورسېږو استاد؟ کابل ته نو د خیره سره څو بجې دي مثلا بیا به هلته ګوره چې 5 بجو ته 6 بجو ته رسېږو. تقریبا 1 بجه ده. 5 بجو ته رسېږو. بس نو ښه سفر، یو ځای به سفر سره کوو د خیر سره. بنده اوسه. قدرمنو لیدونکو، د استاد سره وغږېدلو پر لویه لار باندې انشاءالله لار جوړه ده د خیر سره. کابل ته به تقریبا 5 بجو ته رسېږو. مخکې مو هم لویه لار را سره ولیدله چې ډېره پرسمه شوې وه، او دا چې اوس د کلات ښار څخه روانېږو، سفر مو وکړئ د خیره، سفر مو شروع کړئ. زه به مخته نور ولسوالۍ راځي، شاجوی ولسوالۍ راځي، هغه سموکور ولسوالۍ راځي، بیا نو نورې سیمې ستا مخته غزنی دی، بیا وردګ دی، وروسته بیا کابل دی. نو تاسو را سره اوسئ، خبرونه در پای را سره وګورئ. زه به تاسو ته دا لار ښکاره کړم. بیا چې کله کابل ته ورسېدلو، هلته په کابل کې د رحمان بابا ترانسپورټي شرکت نوی ترمینل جوړ شوی دی، هغه به هم تاسو ته ښکاره کړم. د سفر په جریان کې زه راپورته شوم بېرته خپلې چوکۍ ته. د ورور سره به هم وغږېږو چې څنګه وه لاره، څنګه وه دا ماله سفر څنګه دی، او د رسټورانټ ډوډۍ څنګه وه. جوړ په خیر؟ خیر سوره خیرات کې جوړ یاست؟ ژوندی اوسې، خیر اوسې. اول خو دې نوم راته ووایه. نوم یې عبدالحجي آغا دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی، په کابل کې وظیفه لرم. ښه. آغا صاحب محترم، څنګه وه دا ماله د کلات مرکز زابل ولایت پورې لار څنګه وه؟ الحمدلله بیخي ښه لار ده انشاءالله. لار اوس ډېره جوړه شوې ده. پخوا په پرتله نو پخوا چې موږ به تګ و راتګ کوئ تقریبا 14 ساعته 15 ساعته به لاره وه. نو اوس تاسو خپله لاره مشاهده کړئ، تاسو ولیدله سفر ښه سفر و، ارام سفر و. بلکل.
رحمان بابا ترانسپورټي شرکت لومړی وار جدي چې پکښې ځکه یا نور وخت هم پکښې تللی نه دا مې تقریبا 4-5 وار چې ورسره ځم ډېر ښه آرام سفر انشاءالله استادان یې ډېر با اخلاقه کلینران دي هغه ډېر با اخلاقه دي انشاءالله کم خبره کم مشکل نشته د دې په اخلاقو په رویه کې کومه خبره نشته ژوندی اوسې خیر اوسې بس انشاءالله سفر ته به ادامه ورکوو انشاءالله پر ټولو الله پاک چې په خیر سره ورسوي امين ستاسو هم یو جهان مننه خیر خیر صاحب جوړ په خیر السلام علیکم ژوندی اوسې اول خو چې راختلو ډېر نه پستانګې وې خو اوس ماشاءالله خوله چې د خندا ډکه ده اوس څنګه د لار څنګه ده اوس شه د ډېر ښایسته سفر کوي زموږ همیشه دغه شرکت هغه د انډیوالان مو دي دغه امیري صاحب د هغه چې و د قلات د نماینده دا زما بیخي صمیمي انډیوال ده نو موږ ټول مسافر په دغه رحمان بابا شرکت کې لیجو په آلته نفستنګي دغه نفستنګي چې لسنیمې بجې سو بیخي په دغه نفس متنګ نور بالا خیر و خیرات څونه وخت کېږي چې د رحمان بابا ترانسپورټي شرکت کې یاره تقریبا 2 کاله دغه شاوخوا کېږي چې موږ د رحمان بابا در مخه میرویس نیکه سره وو اوس رحمان بابا په څه خاطر باندې د رحمان بابا ترانسپورټي شرکت خدمات ښه خدمات دی شه استادان دي هغه هم شه نور خدمات هم شه دي دا خو د موټر کې خو موږ چا نه دي چلی دا نور هر یو د شرکت حالات سره چې خطلې یو چا مشترا کړی شه چای خو درکې خو ورته په لار په خاصه اوس هغه کړی دي ګر سره 2 ساعته مو پر لار ولې دی 2 ساعته په لار ولې دی نو ان شاء الله د خیر سره چې حالات سمیزه او لار پاکیزه برابر بچای مو ښه خبره ده ژوندی اوسئ خدای دې وبخښي ژوندی اوسئ نو لیدونکو د ډېر سفر څخه وروسته راورسېدلو د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ ته دا لوی بازار د شاجوی ولسوالۍ دی چې زیات غټ بازار دی او په مابینځ کې د لوی لارې بایپاس تېر شوی دی مخته به ځو نورې سیمې هم راځي تاسو ویډیو تر پایه راسره وګورئ لیدونکو دا د غزنی ولایت د مکور ولسوالۍ ده مکور ولسوالۍ یو ډېر غټ بازار لري او بازار هم د کندهار او کابل په لوی لار کې پروت دی نو مخته به ځو بیا به د خیر سره د غزنی ښار ته داخلیږو قدرمنو لیدونکو بیا هم د اوږده سفر څخه وروسته د افغانستان د غزنی ولایت ته راورسېدلو شهر غزنویان قدرمنو لیدونکو دا چې غزنی ولایت د افغانستان د مهمو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او ډېر غټ ولایت دی نو همدلته د سلطان محمود غزنوي زیارت هم شتون لري داسې نور شمیر زیارتونه هم شته د سلطان محمود غزنوي د ورور بهلول دانا صاحب د غزني په لویه لاره یا د غزني پر بایپاس باندې ډېر چوکونه هم جوړ شوي دي دغه یو چوک چې تاسو وینئ د موټرسایکل چوک ورته وایي د دې څخه دا مطلب اخلي چې افغانستان په دغه موټرسایکل باندې فتح شوی دی یا سقوط شوی دی د غزنی ولایت څخه نور وزو د خیر سره نور نو سړک هم دو طرفه کیږي تر یو حد پورې دو طرفه سړک دی ډېر ښه خوند کوي لا هم کار جریان لري دا چې د خیر سره هغه د سړک ترافیکي لیکې ولویږي د خیر سره دغه نور سیستم برابر سي ډېر ښه معلومیږي
نو قدرمنو لیدونکو سړک بیرته یو لاین سو. تاسو دغه موټران وینئ چې اخته دي د کنسټرکشن کمپنۍ یا ساختماني کمپنۍ موټران اخته دي، هغه د دوام سړک چارې شروع کړي دي. نو ډېر ښایسته خوند کوي. دا خوا بیا زرغونه سیمه هم لري، په مابینځ کې ډېر ښایسته سړک اوس پکښې جوړ شوی دی. تاسو یې خپله منظره ګورئ. تر دا مهاله مو ډېر ښه سفر کړی دی په رحمان بابا ترانسپورټي شرکت په بس کې. ډېر ښه استاز دی ماشاءالله، ډېر ښه سفر یې مخته تر دا مهاله پر رسولی دی. نو قدرمنو لیدونکو دا چې تاسو وینئ دا د اسداباد ولسوالي ده، مکتب را رخصت شوی دی. تاسو شاګردان وینئ چې د سړک پر یوه غاړه پر بله غاړه باندې روان دي او مخ ته کور وپخوا. دغه ځای څخه بیرته دوام پاس سړک چارې تقریبا خلاص شوي دي. نو تر اوسه پورې اجازه نه در کړې چې موټران تګ راتګ پر وکړي. نو انشاءالله چې په بل پروګرام کې به په دغه سړک باندې هم انشاءالله تګ راتګ کېږي. قدرمنو لیدونکو میده باران شروع دی. ډېر ښه خوند کوي دا ښایسته سړک او باران اوري، داسې میده رفتار. بیا نو هغه په عامه اصطلاح باندې جلا کیف لري. که چیرې تاسو افغانستان نه وي لیدلی، دغه سړک مو نه وي لیدلی او داسې منظرې مو نه وي لیدلي، بیا نو چې دلته په موټر کې سفر کوئ ډېر ښه خوند کوي. پر دې لارې نو بیخي ډېرې سختۍ تېرې شوي دي، د سړک خرابوالی، جنګونه، داسې ډېر څه تېر شوي دي. خو اوس الحمدلله ډېر د امن فضا ده او ډېر د لارې څخه سړی خوند اخیستلی شي. دا چې تاسو وینئ دا د میدان وردګ ولایت د سیبو څخه په دا خاطر جوړ کړی دی چې په میدان وردګ ولایت کې زیاتره باغونه چې دي د سیبو دي. قدرمنو لیدونکو سفر مې تر سره کړی، رالو کابل ته لاره مو ولیدله، خو د هغه تر څنګ مې یو ښه مستریح او ارام سفر هم تر سره کړی. دا د رحمان بابا په ترانسپورټي شرکت کې چې په هغه موټر کې موږ سفر تر سره کړی او رالو دلته کابل ته. د رحمان بابا ترانسپورټي شرکت د بسانو مخ ته ولاړم، د لیبې د کابل د نماینده سره هم خبرې وکم. دلته مې انتظار کړی دی. جوړ په خیر. راول جوړ په خیر. ژوند په خیر دی. شکر الحمدلله. خیر اوسې. نوم خو دې ماته معلوم دی، لیدونکو ته هم خپل نوم ور یاد. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم دې ما نعمت الله ده، د کابل د څانګې مسؤله. نعمت الله جانه څونه وخت کېږي چې د رحمان بابا ترانسپورټي شرکت کې د دې وظیفه اجرا کوئ؟ ان شاء الله تعالی یو 18 کاله کېږي د رحمان بابا شرکت ترانسپورټ کې زه وظیفه اجرا کوم. 18 کاله کېږي، ماشاءالله دا خو ډېر وخت دی الحمدلله چې انسان په خپل پوزیشن باندې پاتېږي. نعمت جانه دا راته ووایه چې تاسو په خپله نمایندګي کې
څو موټره لري؟ موږ په خپله نماینده کې الحمدلله 160 موټره له موږ سره ثبت دي. 160 موټره کې 60 موټره موږ خپل شخصي دي. و د موږ د شرکت 160 موټره له موږ سره ثبت دي. دا خو ډېر موږ په هر موټر باندې سټیکر وګالای دا وروره. نو موږ ته معلوم شوي دي 160 موټره له موږ سره ثبت دي په خپل شرکت کې. نو بیا موټران موږ ګرده وی آی پي دي وروره. له کابله موږ هرات ته، نیمروز ته، کندهار ته، هلمند ته فعالیت لرو وروره. او له هرات څخه کابل ته، نیمروز ته، فراه ته، کندهار ته، هلمند ته سفر لرو. او له نیمروز څخه هرات ته، کندهار ته، کابل ته سفر لرو. له هلمند څخه کابل ته، هرات ته سفر لرو. او له کندهار څخه هرات ته، نیمروز ته او کابل ته سفر لرو. مشرکې و دغه البته شمالي ولایتونو مو در اوسه اټچ کړی شمالي ولایتونه ان شاء الله تعالی په دغه روانه جمعه کې به روانه جمعه کې به ان شاء الله تعالی فعالیت شروع شي په خیر باندې. ډېر ښه. اوس د کابل څخه مخکې تا وویله د پروګرام څخه مخکې تا وویله چې زموږ د کابل څخه د ورځې څو موټره وځي نورو ولایتو ته؟ د موږ له کابل څخه وروره 3 موټره هلمند ته وځي او 15 موټره کندهار ته وځي او 4 موټره هرات ته وځي، 3 موټره نیمروز ته وځي. دا خو په زیاته اندازه باندې و الحمدلله. او د موږ ښه شرکت ته وروره ښه فعالیت هم کړی دی خپلو مشتریانو ته. تر ننه پورې الحمدلله د موږ چې څونه موټران روان دي تر ننه پورې موږ د مسافر زنګ نه دی راولی، د شکایت نمبر ته موږ د زنګ نه دی راغلی. الحمدلله د موږ ډېر ښایسته شرکت دی وروره. ټول اته ټیره موټران هم دي وروره. تر اوسه پورې الحمدلله داسې حادثه هم شرکت ته نه دی راغلی چې موږ چاته خپل مسافرو ته یا خپل دغو ته تاوان رسوي. بندې اوسې نعمت الله جانه. قدرمنو لیدونکو دا خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. در بلې دا ښایسته خپرونې چې زه منیر فیصل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم. در بیا ښه وخت.